درنو لیدونکو، نن درته د منظور پښتین تازه مرکې په اړه جالب معلومات لرم. تمه ده ویډیو تر پایه وګورئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. منظور پښتین وایي چې په وزیرستان کې یې ژوند تریخو. د یوې خوا په سیمه کې د کار او شغل هیڅ درک نه و، د بلې خوا به د دهشتګرو دهشت و او ترڅنګ به یې د سرکار شدت. منظور پښتین په خپله مرکه کې د مطالعې په هکله وایي چې پلار به یې د تنخوا او مصرف څخه په اضافه روپیو دوی ته کتابونه رانیول. د پښتین په خبره پلار به یې دوی ته ویل چې د نصاب کتابونه لولي، خو د به تل هڅه کوله چې د تاریخ کتابونه ولولي. پښتین وایي چې آرام به ولاړم او د کتابونو د المارۍ څخه به مې د تاریخ کتاب راواخیست او بدون له دې چې ورڅخه ستړی شم نو د تاریخ مطالعه به مې کوله. د پښتین څخه یوه پوښتنه دا وه چې ولې دوی هم د یو سیاسي ګوند جوړښت نه مني. پښتین د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی یوازې په پښتونخوا وزیرستان کې محدود نه دي، بلکې مینوال یې د ټولې نړۍ پښتانه دي. پښتون وویل چې د پخوا پښتنو چې مطلب یې افغانستان و، د دې حرکت سره مینه او ملاتړ ډیر زیات دی. نو که دوی د پاکستان د یو سیاسي ګوند جوړښت غوره کړي، بیا به نور پښتانه ورڅخه ساړه شي. منظور پښتین په ښکاره د افغانانو ملاتړ وکړ او ځان یې د هغوی یوه برخه وګاڼه. ده وویل چې دا تحریک یوازې د یوې سیمې د پښتنو نه دی، بلکې زموږ دروازې ټولو پښتنو ته د تل لپاره خلاصې دي.